لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو ریاست د ښوونې او ظرفیت لوړونې امریت له لوري د پکتیا پوهنتون اداري کارکوونکو لپاره 4 ورځنی روزنیز ورکشاپ دایر شو. یکشنبه د لوړو زده کړو په وزارت کې د قزاقستان هیواد د ماسټرۍ او دکتورا دورې بورسونو لپاره رقابتي ازموینه واخیستل شوه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو ریاست د ښوونې او ظرفیت لوړونې امریت له لوري د پکتیکا لوړو زده کړو مؤسسې اداري کارکوونکو لپاره 4 ورځنی روزنیز ورکشاپ په یاده مؤسسه کې پیل شو. د قزاقستان هیواد لیسانس تحصیلي بورسونو ازموینه د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په حضور کې واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ د هیواد په تحصیلي بنسټونو کې د عوایدو د نوو سرچینو د پیژندلو او د هغو د فعالولو د څرنګوالي په موخه غونډه ترسره شوه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د علي اباد تدریسي روغتون د فعالیتونو څارنه او د ناروغانو پوښتنه وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت او افغان پوسټ دولتي شرکت ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. ټاکل شوی ده چې ډیر ژر به 30 تنه افغان ځوانان د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا زده کړو په موخه قزاقستان هیواد ته سفر وکړي. او پنجشنبه د لوړو زده کړو وزارت اداري او تخصصي 120 خالي بستونو لپاره له 520 داوطلبانو څخه ازموینه واخیستل شوه.